د سولې ولسي حرکت غړو نن په غزني ولایت کې د سولې په ملاتړ لاریون ترسره کړ. په دغه لاریون کې چې د غزني د یو شمېر مدني ټولنو استازو او قومي مخورو یې هم ملتیا کوله، پر حکومت او طالبانو غږ وکړ چې نور دې له جګړې لاس واخلي او په خپل منځ کې دې سوله وکړي. د دوی په وینا 40 کاله کېږي چې ورور روانه ده. کونډې او یتیمان ورځ تر بلې زیاتیږي. د سولې ولسي حرکت غړی او د غزني ولایت یو اوسیدونکی جمال ناصر وایي چې د سولې خبرې باید دننه په افغانستان کې پیل شي او حکومت او طالبان باید په خپل منځ کې خبرې وکړي. طرز ای که مثلا چگونه باید مذاکرات انجام شود، در نخست خواهان ازی هستیم که آتش بس شود و دوم اینی که در داخل افغانستان همین مخالفین و حکومت بنشینن و اینجا فیصله. دوی همداراز وایي چې دوی به دې ته اجازه ورنه کړي چې پاکستان، امریکا او یا هم نور هیوادونه د افغانستان په سرنوشت لوبې وکړي. دوی همدارنګه غوښتنه کوي چې ژر تر ژره باید بین الافغاني خبرې پیل شي. د سولې ولسي حرکت یو بل غړی عبدالله وایي چې دی 40 کلن دی او د 40 کاله یې په جګړه کې تیر کړي، خو تر اوسه دغه جګړې بغیر له دې چې کونډې او یتیمان زیات شي نور یې هیڅ ګټه هم نه ده کړې. از ما شما چی یاد بگیری بچه‌ها؟ حال ما شما صلح کار داریم ما شما که آماده ایم به صلح آماده ایم ما شما. پیام ما عزیز بیاره کن که صلح شود، یک چوکی شود، همین آتش بس بند شود. قتل کشی چقدر حال امیدوار هستیم که صلح آماده ایم؟ ان شاء الله 100% هستیم. ان شاء الله 100% مسلمان هستیم الحمدلله. د سولې ولسي حرکت سره په دغه لاریون کې یو شمېر میرمنو هم ګډون کړی و او دوی په جنګ کې په ښکیلو غاړو غږ وکړ چې له جګړې دې لاس واخلي. د غزني ولایت یوه اوسیدونکې مرضیه احمدي وایي چې د جنګ تر ټولو لویه قرباني دوی ورکړې او ډیر زیان یې دوی ته اوښتی. امروز ما آمدیم به پروسه افغانستان پیوستیم به خاطر که ما مسائل ضرورت داریم. هر گوشه و هر کنار افغانستان جنگ است. چگونه جنگ باشد؟ 40 سال است که در افغانستان جنگ به وجود آمده. د سولې ولسي حرکت چې له هلمند ولایت څخه 2 کاله وړاندې پلی حرکت پیل کړی و او تر مرکز کابله پورې پلي لاړل او په نورو ولایتونو کې هم زیات د سولې په ملاتړ لاریونونه ترسره کړي دي. د سولې ولسي حرکت اوس موټریز کاروان را پیل کړی او وایي چې ټولو ولایتونو ته به د سولې غږ رسوي. بلخوا په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ په دې وروستیو کې د سولې خبرې یو ځل بیا ګرمې شوې. د اسوشییټډ پریس خبري اژانس د ځینو سرچینو په حواله ویلي چې روانه اونۍ د دوشنبې په ورځ به د امریکا او طالبانو ترمنځ د تاوتریخوالي د کمیدو هوکړه رسما اعلان شي. احسان الله کریمي، شمله راډیو، غزني.